خوست ولایت موسی ولسوالۍ اړوند د دوو کورنیو ترمنځ له 30 کلنې دښمنۍ وروسته روغه جوړه وشوه. قومي محورو له باختر صاحب په خبرو کې وویل چې د خوست ولایت ځایي مسؤلینو او قومي مشرانو په هڅو د موسی ولسوالۍ اړوند د ډیکي کلي جابل شاه او د همدغه ولسوالۍ د وایي سیمې اولبیک کورنیو ترمنځ له 30 کلنې دښمنۍ وروسته روغه جوړه وشوه. دوی ترمنځ کې ونه شخصا خو په تصادف کې د یو نفر په قتل ورسېده. تقریبا 30 کوله کېږي. دا دواړه د خپله منطقه یې پرېښوه فرار شوه یوه بل وطن ته لوړه چې اوسه پرې په نورو منطقو کې شپې سبو کوي. اخر د موږ د مشرونو د علما کرامو او د اوسني حکومت د چارواکو په هلو ځلو او موږ کومو مشرانو په هلو ځلو دغو ترمنځ بالاخره فیصله وشوه. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او ډېر د افتخار ځای دی چې دوی کورنۍ د غم د ټغر نه سره جوړې لرې کېږي او د مینې محبت د ورورۍ په ټغر باندې سره کینی. د قومي مشرانو رول د دولت سره حمایه دا ډېر مهم یو اصل دی. بلخوا د پخله شوي کورنیو غړي وویل چې د یادې 30 کلنې دښمنۍ په جریان کې ډېر تکلیفونه او کړاوونه تېر کړي. هغوی د مسؤلینو او قومي مشرانو د هڅو او کوښښونو څخه مننه وکړه چې یو بل سره یې پخلا کړل. پاک د دا ستونزې چاته نه وي چې خدای دې عمرې د حال کوي که مو چې حال شوه خدای دې تمام دنیا ته اتفاق ورکړي. خدای دې اسلامي بچي ته اتفاق ورکړي. یې والا ډېره مننه د قوم نه ډېره مننه د اسلامي حکومت نه ډېره مننه چې موږ دا مشکل حل شوه. دا نه خو ډېر ځایونه وسوتي ځکه چې ډېر مشکلات دي چې چاته پېښه نه وي هغو ته پته نه لګي. ډېر ډور شپه ورځ ډېر مشکلات پېښېږي. د یادولو ده چې خوست ولایت کې زیاتره شخصي دښمنۍ د قومونو، خیلونو او کورنیو ترمنځ د غرونو، ځمکو او اوبو په سر راپورته شوي چې په دې وروستیو کې د ځایي چارواکو او قومي مشرانو په منځګړیتوب او هڅو په دایمي توګه حل و فصل شوي دي.